دا خبر تاسو سره د نیلو په باره کې شریکوم. نیلو چې یو مشهوره سندرغاړې وه، ډانسونه به هم کول، د سواد سره تعلق ساتي. هغه نن سبا په څه حال ده؟ ویل کېږي چې هغه د ژوند د ډېر سخت پړاو نه تېرېږي، ډېرو سختو حالاتو سره مخ ده. نو په هغې باندې څه شوي دي او دا هر څه ورسره ولې وشول، چا ورسره وکړل او ولې هغه نن سبا خفه ده او جاړي؟ د ژوند حالات یې تاسو سره شریکوم. چېرته هم مزه موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، په دې کې شک نشته دی چې هر عروج لره زوال شته، او که یو انسان هر یو کار کوي نو یو نه یو ورځ هغه کار ختمېدونکی وي، ځکه چې دا دنیا هم فاني ده. نیلو چې یو ډېره مشهوره سندرغاړې وه، د خپل وخت یو داسې سندرغاړې چې فلمونو ته به هم سندرې ویلې، ډېرې زیاتې پیسې به یې ګټلې، یا به چې چېرته کنسرټ ته یا پروګرام ته لاړه هم ډېرې زیاتې پیسې به یې ګټلې، او دغسې نور هر څه فنکشن به یې چې کول ښه کافي پیسې به یې ګټلې. خو څو کاله وړاندې په هغې باندې داسې سخت مشکل حالات راغلل چې د هغې مور بیماره شوه. د هغې مور چې کله بیماره شوه نو هغې په دې باره کې لایو ویډیوګانې هم وکړلې، د پښتنو نه یې هم مرسته وغوښتله، موږ سره دې مرسته وکړی شي، پښتانه دې موږ سره مرسته وکړي. خو معلومه نه وه چې بیا ورسره چا مرسته وکړه او که نه. خو خیر هغه خبره هم تېره شوه. څه موده پس بیا داسې وشول چې بیا په دې باندې خپله څه بیماري راغله، په کور کې ډېر سخت حالت شروع، او دې بیا د خلکو نه د مدد کولو اپیل کړی و. نو قدرمنو دوستانو، دوی په هغه وخت کې هم دا ویل چې موږ ډانس کوو او یا مطلب پروګرام کوو یا سندرې وایو، نو په هغې باندې موږ پیسې وګټو، که نه نو بله څه لاره چاره د پیسو نشته دی. یقینا چې دا یو سخت حالت وي، یو دردونکی حالت وي چې کله یو تور سری دومره مجبور شي چې هغې ته پیسې په یو طریقه هم نه میلاویږي، نو هغه بیا دغسې مجبور شي او دغسې غلط کارونه کوي، یا ډانسونه کوي یا سندرې وایي، ځکه چې دا یو هم داسې ښه کار نه دی. که څوک وایي چې سندرې ویل ښه کار دی نو دا خبره هم ټیک نه ده. که څوک وایي چې ډانس کول ښه کار دی او یا دې کې د دوی رزق دی، نو دا خبره هم تر یو حده پورې غلطه ده، ځکه چې د رزق وعده الله پاک کړې ده، او داسې څیزانو ته کېناستل نه دي پکار چې الله پاک په هغه کارونو هغه څیزانو باندې خفه کېږي. نو الله تعالی دې نیلو له او ټولو مسلمانانو مشکلات د الله پاک حل کړي.